وایو هغه چیرته دی، د نارینه لپاره استفاده کوو مذکر و است ا، هغه چیرته ده. بیا وایو هغوی چیرته دي، چې هر څوک وي مذکر وي یا مؤنث وي. هغوی چیرته دي په الماني ژبه داسې wo sind sie، wo sind sie. دلته زند د جمع لپاره استفاده شوی ده. که وایو زه چیرته یم، زه چیرته یم، wo bin ich یا wo bin ich، wo bin ich، زه چیرته یم. دوستانو کله چې موږ وایو تاسو چیرته یاستئ، تاسو چیرته یاستئ، یو کس لپاره نه، د زیاتو کسانو. مطلب که موږ وایو یو کس ته چیرته یې، بیا وایو wo bist du. که وایو تاسو چیرته یاستئ، دا جمله تاسو په کمنټ کې ولیکئ. ګورو چې څوک یې صحیح لیکي، غلطه وي زه درته په کمنټ کې صحیح لیکم.